بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ګران دوستانو، د اووم ټولګي د کیمیا اووم برخې ته ښه راغلاست. په تیره برخه کې موږ تاسو د اووم ټولګي د دویم فصل اړونده موضوعات ته یو څه پورې ولوستل. په دویم فصل کې موږ تاسو مخلوطونه ولوستل، د مخلوط تعریف مو ولوستلو او د مخلوط ډولونه مو ولوستل چې په د فیزیکي له نظره مخلوطونه په 9 ډول چې موږ تاسو هغه ولوستل. همدارنګه مخلوطونه معمولا په 2 ډول چې یو متجانس او بل غیر متجانس. متجانس هم داس تعریف کړل چې په ټولو برخو کې د مخلوط فیزیکي او کیمیاوي خواص سره کم وي، یو شان وي، چې هغه ته موږ تاسو محلول هم وایو. او غیر متجانس مخلوط هم داس تعریف کړل چې مخلوط رامنځته کیږي خو د هغوی خواص په ټولو برخو کې یو شان نه وي. یو مثال هم ولوسته لکه د کشمش او نخود. په یوه برخه کېدای شي کشمش زیات وي، بله برخه کېدای شي نخود زیات وي. نن ګران دوستانو د همغه درس په ادامه موږ تاسو د مخلوطونو د اجزاو د بیلولو لارې وایو. موږ تاسو مخکې هم یو شرط ولوسته چې د مخلوط او کیمیاوي عملیې فرق څه دی. فرق هم داسې ولوسته چې مخلوط چې رامنځته کیږي د دوی ترمنځ کیمیاوي عملیه نه رامنځته کیږي. یعنې موږ تاسو کولی شو چې هغه مخلوط بیرته سره کم کړو، په مختلفو طریقو سره یو له بل څخه جدا کړو. نن موږ تاسو د مخلوطونو د اجزاو د بیلولو لارې وایو. لومړی چې دی ګران دوستانو د مخلوطونو د بیلولو لارې څخه هغه د تقدیر طریقه ده، د تبخیر طریقه ده. د تبخیر طریقه سره کم طریقه ده. کومه مخلوطونه موږ تاسو کولی شو په طریقه کې یو له بل څخه جدا کړو. په دې طریقه کې موږ تاسو هغه مخلوطونه جدا کوو چې جامد مایع کې سره کم شوي، حل شوي وي. یعنی جامده ماده راغلی وي په مایع کې حل شوي وي. د همدې طریقې په واسطه موږ تاسو کولی شو چې جامد په مایع کې د تبخیر په طریقه باندې موږ تاسو یو له بل څخه سره کم کړو، جدا کړو. تاسو دقت وکړئ ګران دوستانو، دا څه معنی لري؟ فرض که موږ تاسو مخلوط جوړ کړی دی، داسې مخلوط چې جامده ماده هم سره کم کړې ده، په مایع کې حل کړې ده. فرض که موږ تاسو یو ګیلاس اوبه راخیستې دي، په دوی کې مو شی حل کړي دي، مالګه هم پکې حل کړې ده، مالګه هم پکې حل کړې ده. دو ته جامد مایع کې مخلوط وایي. زه اوس غواړم دغه مالګه له اوبو څخه سره کم کړم، جدا کمه یا بیله کمه. دا موږ تاسو ګران دوستانو د تبخیر په طریقه بیلولی شي. تبخیر طریقه سره کم طریقه ده. په دې طریقه کې باید دغه د مخلوط اجزاوې داسې وي چې دغه د جوش ټکي باید سره کم یو له بل سره متفاوت یو شان نه وي. کله چې موږ تاسو دغه جامده ماده یا مالګه راواخیسته په د اوبو کې حل کړه، نو اوس زه غواړم چې دا بیرته جدا کړم. سره کم جدا کړم د تبخیر په طریقه. تبخیر په طریقه کې سره کم کار کوو. موږ تاسو ګران دوستانو همغه لوښی را اخلو، کوم لوښی چې دغه محلول هم پکې جوړ کړی، جامده ماده هم راخیستې، مایع کې هم حل کړې، دو ته موږ تاسو تودوخه ورکوو. چی ورکوو؟ تودوخه ورکوو. کله چې تودوخه ورکړه، د تودوخې په زیاتوالي سره دغه محلول چې موږ تاسو جوړ کړی دی دا په جوش باندې راځي. چې په جوش راغیه نو دغه تودوخې ته موږ تاسو ادامه ورکوو. ادامه ورکوو تر څه وخته پورې؟ تر څو پورې دغه اوبه ټولې سره کم شي، تبخیر شي. کله چې اوبه ټولې تبخیر شولې نو دغه محلول بیخ کې هغه مالګه چې موږ تاسو حل کړې هغه سره کم کوي، هغه پاتې کېږي د دغه لوښي په بیخ کې. نو د تبخیر په طریقه کې موږ تاسو څه کار کوو؟ د هغه مخلوط اجزای بیلوو چې جامد مایع کې سره کم شي، حل شوي او همدارنګه د جوش مختلف چی ولري، ټکي ولري. دا موږ تاسو را اخلو او موږ ته تودوخه ورکوو تر څه وخته پورې؟ تر هغه وخته پورې چې هغه اوبه یې ټولې تبخیر شي او هغه په بیخ کې هغه جامده ماده سره کم کی پاتې کیږي. همدغه ته موږ تاسو تبخیر طریقه وایو. دویمه طریقه چې د ګران دوستانو هغه د تقدیر طریقه ده. د تقدیر طریقه کومې طریقې ته وایي؟ د تقدیر په طریقه کې موږ تاسو له یوې مشخصې آلې څخه چې هغه ته موږ تاسو کاندنسر وایو ګټه اخلو. په دې طریقه کې موږ تاسو کوم مخلوطونه جدا کوو؟ د مایع په مایع کې مخلوط، خو په دې شرط چې د جوش نقطې سره کم وي، یو شان نه وي او د جوش مختلفې نقطې ولري. زه تاسو ته دغه د کاندنسر آله په فرضي شکل باندې رسموم. تاسو ورته دقت وکړئ ګران دوستانو. دا سره کم آله ده، سړونکی کاندنسر. فرض که داسې یوه آله ده، په دو آله کې ما جوړ کړی محلول مایع په مایع کې. فرض که ما اوبه په څه کې حل کړي دي؟ په الکولو کې مې حل کړي دي. دا دواړه مخلوط دی، خو مایع په مایع کې محلول. اوبه هم خپله مایع دي او
الکول هم خپله سره کم دي مایع دي. که اوس له ما څخه څوک وغواړي چې ته دغه مخلوط کوم مخلوط د مایع په مایع کې چې اوبه مې په څه کې حل کړي دي په الکولو کې حل کړي یا الکول اوبو کې حل کړي دا له ما ته جدا کړه. څه رقم جدا کوي؟ زه د تقطیر په طریقه باندې څه رقم کوم؟ جدا کوم. یوه مشخصه آله ده چې د کاندنسر په نامه سره یې سړوونکې آله ده. داسې آله ده ګران دوستان، دلته یو فرض کړئ یو لوښی دی، په دوی کې فرض کړئ هغه محلول زه واچوم. کوم محلول؟ الکول او اوبه. دا محلول مې جوړ کړی دی الکول جمع شی الکول جمع د اوبو محلول مې جوړ کړی دی. زه غواړم دا سره کم کړي له بل سره جدا کړم. له دوی څخه به داسې یو پایپ تیر شوی دی. دلته بیا په دغه ځای کې یوه بله سړوونکې ماده نصب شوې ده. فرض که دا داسې راولم دلته او دلته هم ورته دا یو فرضي په کتابو کې ډېر ښه عکس شته ده. یو دلته هم یو لوښی ورته ایږدمه. تاسو دقت وکړه دغه ته سړوونکې آله یا کاندنسر ورته وایي ګران دوستانو. کاندنسر یا سړوونکې آله ورته وایي. زه غواړم محلول مې جوړ کړی چې الکول په اوبو کې دواړه مخلوط چې دی مایع په مایع کې دی. که ما له څوک وغواړي چې دا ما ته جدا کړه څه رقم به جدا کوي؟ دوی ته به تودوخه ورکوي. چېرته به تودوخه ورکوي؟ دغو ته به تودوخه ورکوي. چې کله د تودوخه ورکړه خو یوه خبره تاسو په یاد ولرئ ګران دوستانو، شرط دا دی چې په دې محلول کې باید دغه د مخلوط اجزاوې څه رقم وي؟ د جوش مختلف ټکي ولري. په دې مخلوط کې ګران دوستانو د الکولو د جوش نقطه د الکولو د جوش ټکی چې دی هغه څو سانتیګراد دی؟ تقریبا 8 سانتیګراد دی. او د اوبو د جوش ټکی چې دی هغه څو دی؟ هغه موږ تاسو لوسته چې څو دی؟ 100 سانتیګراد دی. څو سانتیګراد دی؟ 100 سانتیګراد دی. نو کله چې زه تودوخه ورکوم، تودوخه اول چې کله 8 ته ورسیږي الکول په څه راځي؟ په جوش. چې په جوش راغله هغه سره کم کیږي په بخار باندې. چې بخار باندې بدل شي د بخار راځي چیرته؟ په دغو پایپ کې راځي. دلته دغه سړوونکې آله ته چې راورسیږي بیرته دغه بخارونه دغه سړوونکې آله له دوی څخه څه رقم کا؟ هغه انرژي ترېنه اخلي چې ته واخیستله دا بیرته څه رقم کی؟ په مایع باندې بدلیږي. چې په مایع باندې بیرته بدل شول نو دغه مایع راځي چیرته؟ دلته په دغه لوښي کې ځای پر ځای کیږي. تر هغه وخته پورې چې دغه تودوخه ته ادامه ورکوو تر څو پورې چې څه رقم شي؟ دغه اوبه هم څه رقم شي؟ تبخیر شي. او یا هم داسې کوو تر 8 سانتیګراد پورې چې کله تودوخه ورسېدله الکول څه رقم کی؟ په جوش. په جوش هغه څه رقم کی؟ په بخار باندې بدلیږي. چې بخار باندې بدل شول د الکول بخار نه راځي دلته د غسلونکو آله سره چې ټکر کوي یا کاندنسر سره چې ټکرونه کوي دا بیرته په څه باندې بدلیږي؟ په مایع باندې. چې مایع باندې بدل شول نو ته بل لوښی ورته ایږدي هغه الکول راځي په دوه لوښي کې ځای پر ځای کیږي. نو په دوه طریقه ګران دوستانو موږ تاسو د هغه مخلوط اجزا بلوي چې مایع په مایع کې خو په دې شرط باندې چې د جوش سره کم ټکي ولري مختلف ټکي ولري. موږ تاسو ولوستل چې د الکول د جوش ټکی څو و؟ 8 سانتیګراد او د اوبو څو د 100 سانتیګراد. کله چې تودوخه 8 ته ورسي لومړی چې په جوش راځي الکول، بیا وروسته په 100 سانتیګراد کې چې په جوش باندې راځي اوبه په جوش باندې راځي. خای د تقدیر په عملیه کې موږ تاسو د هغه مخلوط اجزا بلوو چې مایع په مایع کې وي خو په دې شرط چې د جوش څه ولري د جوش مختلف ټکي ولري. لکه څه شی؟ لکه موږ تاسو د الکول او د اوبو د جوش ټکي ولوستل او د هغو د بلولو طریقه مو هم ولوستله. درېیمه طریقه چې د ګران دوستان هغه د فلتر طریقه ده. د فلتر طریقه څه رقم طریقه؟ د فلتر په طریقه کې د جامد غیر متجانس مخلوط چې په مایع کې حل شوی وي هغه څه رقم کوو؟ بلوو. یو ښه مثال چې د ګران دوستان د فلتر په طریقه کې هغه څه شی ده؟ هغه مثلا فرض که جامد موږ تاسو یا مقدار شګې را اخلو په اوبو کې حلوو. که زه اوس وغواړم دغه شګې بیرته له اوبو یا هغه مایده ریګ هغه را اخلم اوبو کې حلومه بیرته غواړم دغه مایده ریګ یا شګې څه رقم کم؟ له هغه لوښي څخه جدا کړم. یعنې په دې معنا
یو مقدار ریګ یا هم وړې وړې شګې را اخلمه په اوبو کې حلومه. فرض که دا موږ تاسو په یو لوښي کې شی لرو، په یو لوښي کې موږ تاسو اوبه لرو، په د اوبو کې ما شی حل کړی دی. فرض که یو مقدار ریګ را اخلمه، دغه ریګ یا شګې چې اخلمه دلته دغه د اوبو په بیخ کې څه رقم کو رسوب کو. که اوس له ما څخه څوک وغواړي چې ما ته بیرته دغه ریګ یا دغه شګې چې ما اوبو کې حل کړي له دوی څخه ما ته جدا کړه، ته به څه کار کوې؟ یو فلترونکې ماده، داسې ماده چې له هغه څخه فقط د اوبو مالیکولونه تیر شي خو دغه د ریګ مالیکولونه تیر نشي، هغه به را اخلي د یو بل لوښي په سر به ور یږدي او دغه ټول محلول په هغه کې به ورته شوي چې ورته شي کله نو دلته داسې کار کوي چې دغه د اوبو مالیکولونه بل لوښي کې فرض کړه یو بل لوښی به داسې را اخلي، بل لوښی به را اخلي، دغه لوښي په سر به یوه فلترونکې ماده، داسې ماده چې یوازې د دغو اوبو مالیکولونو ته د تېرېدو اجازه ورکړي او د دغو ریګ ذرو ته اجازه ورنشي کوي. یعنې دغه باید سره کم وي، د سروي واړه واړه وي. دلته فرض که یوه فلترونکې آله هم سره کم کوي، دوی په سر باندې نصب کومه چې کوچني کوچني شی ولري، سروي ولري. خو فکر مې د سروي باید داسې وي چې فقط یوازې او یوازې څه کار وکړه؟ د اوبو مالیکولونو ته د تېرېدو اجازه ورکړه او د دغه ریګ ذرو ته اجازه ورنه کړي. نو که دا ذره واخلم بیرته په دغه لوښي کې ور واچومه، دغه اوبه به څه رقم شي؟ ټولې دلته په دغه لوښي کې راتوی شي او دغه ریګ به د دغه فلتر په سر باندې څه رقم شي؟ پاتې شي. نو د فلتر په طریقه کې موږ تاسو هغه مخلوط جدا کوو چې جامد په مایع کې وي، البته غیر متجانس وي. مخلوط هم باید څه رقم وي؟ غیر متجانس وي. یو ښه مثال کولی شئ تاسو په کورونو کې فلترونکې آله له یو ښه فلترونکې آلې ډېرې دي. مثلا داسې یو کار وکړه، بیا یوه ټوټه رخت راواخلئ، هغه د یو بل لوښي په سر ور بسته کړه او همدغه کار سر ته ورسوئ، دا راواخلئ په هغه بل لوښي کې ور واچوئ، نو هغه ریګ یا هغه خاورې هغه یې دغه په سر پاتې کېږي او هغه به یې څه رقم کړي؟ د لاندې تویېږي. نو دې ته موږ تاسو د فلتر طریقه وایو. د فلتر په طریقه کې موږ تاسو هغه مخلوطونه جدا کوو چې غیر متجانس جامد مایع کې څه رقم شوي وي؟ حل شوي وي. او آخري ډول د مخلوط د اجزاو د بېلولو له طریقو څخه چې دغه ګران دوستانو د تصعید طریقه ده. درې طریقې موږ تاسو ولوستلې. آخرینۍ طریقه چې شی دغه د تصعید طریقه ده. دا دو شرط شی د ګران دوستانو، د دو شرط داسې دی چې په دې طریقه کې جامد په جامد کې مخلوط وي، خو شرط دا دی چې دغه مخلوط یوه برخه باید څه رقم وي؟ یوه برخه باید تصعید کوونکی خاصیت ولري. تصعید خپله څه شی ته وایي؟ کله چې یوه ماده ته موږ تاسو تودوخه ورکو، هغه ماده مستقیما له جامد حالت څخه په ګاز حالت بدل شي، موږ تاسو تصعید وایو. یعنی تصعید هغه عملیه ده موږ تاسو مخکې ولوستل چې کله یوې مادې ته تودوخه ورکوو نو هغه ماده لومړی څه رقم کي؟ په مایع بدلیږي، وروسته بیا په ګاز باندې. خو په تصعید کې ګران دوستانو مستقیما یوه ماده له جامد حالت څخه څه ته بدلیږي؟ ګاز حالت ته. همغه ته موږ تاسو تصعید وایو، لکه نفتالین او آیودین. نو د تصعید طریقه کې موږ تاسو شرط دا دی چې کله جامد په جامد کې مخلوط جوړوو، شرط به دا وي چې دغه مخلوط یو جز باید څه رقم وي؟ تصعید کوونکی خاصیت لري، یعنی مستقیما له جامد حالت څخه ګاز حالت ته تبدیل شي. یو ښه مثال چې دی ګران دوستان، هغه د مالګې او د آیودین یو ځایواله یا مخلوط دی. که موږ تاسو مالګه آیودین را واخلو، آیودین چې د ګران دوستان هغه تصعید کوونکی خاصیت لري. تاسو فکر وکړئ ما یو مخلوط جامد په جامد کې څه رقم کړی ده؟ جامد په جامد کې یو مخلوط جوړ کړی دی. جامد په جامد کې یعنی داسې مخلوط چې دواړه جامد وي، خو فرق خو شرط به دا وي چې د دغه یو جز باید څه رقم وي؟ یو جز باید تصعید کوونکی خاصیت ولري. فرض که زه را اخلم دو مخلوط، یو آیودین را اخلم او بل مالګه. آیودین هم جامد او مالګه هم څه رقم داره؟ په جامد شکل باندې. خو په دې کې دغه آیودین چې دی د تصعید کوونکی خاصیت لري، یعنی په دومره که تودوخه ورکړمه مستقیما له جامد څخه ګاز حالت ته بدلیږي. اوس دا مخلوط ما رامنځته کړه جامد په جامد کې، یو څوک ما ته وایي دا ما ته بیرته جدا که،
یعنی آیودین له مالګې څخه سره کم کړه بیرته ما ته له دوی څخه لرې کړه. نو زه به څه کار کوم؟ زه ورته تودوخه ورکوم. چې کله مې تودوخه ورکړه د تودوخې د ورکولو په نتیجه کې څه کار کیږي؟ آیودین مستقیما له جامد څخه څه ته تبدیلیږي؟ گاز حالت ته. ولې تبدیلیږي؟ ځکه چې آیودین تثبیت کوونکی خاصیت لري. نو موږ تاسو شرط هم دغه و چې کله موږ تاسو مخلوط جوړوو شرط به دا وي چې یا برخه سره کمی تثبیت کوونکی خاصیت لري. نو ځکه دغه عملیې ته د تثبیت طریقه وایي. نو کله چې تودوخه ورکړه دغه آیودین چې دی دا تثبیت کوونکی خاصیت لري، مستقیما له جامد څخه څه ته تبدیلیږي؟ گاز ته. او هغه مالګه سره کم کړي دغه لوښي بیخي خپله پاتې کیږي. نو دا ګرانو زده کوونکو د مخلوط اجزاو د بیلولو لارې. تاسو په کورونو کې دغه څلور طریقې چې موږ تاسو ولوستلې په کورونو کې عملي کړئ. بعضې مثالونه په کورونو کې عملا شته دي. کوشش وکړئ چې دا په عملا تاسو زده کړئ او کوشش وکړئ عملي له دوی څخه برداشت وکړئ. کومې طریقې چې موږ تاسو ولوستې کومې چې په کور کې عملي کېدلې هغه تاسو سره کم کړئ، په کور کې عملي کړئ تر څو هم په ذهن کې کښېني. تر بلې برنامې پورې د خدای په امان ښه وخت ولرئ.